صحابیو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر نږدې پاتې شوی دی. مونږ وایو د نبی علیه السلام ډیر د نږدې نه لیدلی. مونږ ته تپوس کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ خو به تا ډیر د نږدې نه لیدلی، دا مخ یې څومره ښکلی و. هغه صحابي وایي ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ډیر د نږدې نه لیدلی و. وایي چې سړی به ورته ور نږدې شه، حدیث به ولې دې مخ ته وکتل کأن الشمس تجري في وجهه، نبی علیه السلام به داسې ښکارېدو لکه دا انور چې په مخ کې ځي او راځي. حدیث دا مخ په ځلېدو، دا مخ دا سړي به وایي چېرته نور یې په دې مخ کې داسې داسې روان دی، په دې مخ کې چېرته نور ګرځي. دومره حسینه چهره رب العالمین ورکړې وه، دومره ښایسته، د هغه ښکلي ښایسته ښایسته فرمودات دي، ډېرې قیمتي خبرې دي، خو نن موږ په هغې باندې عمل نه کوو. ناکامي زمونږ دا ده. خیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. که موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره باندې عمل وکړو، لکه ګوره نن اکثر زنانه شکایت کوي مولي صاحب ما ته مونځ کې مزه نه محسوسېږي. مونځ کې مزه ځکه نه چې ده کې د ایمان مزه درته نه محسوسېږي. ایمان مزه نه محسوسېږي نو په مونځ کې مزه نه محسوسېږي. دا سوال زنانه کوي. مونځ کوم خو حلاوت د ایمان، د ایمان هغه خوږوالی هغه ماته نه محسوسېږي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره بوده مخکې ویلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی لا تجد امرأة